طالبان او پاکستانی ځواکونه یو ځل بیا په سپین بولدک کې څنګه ولې سره نښتي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ زموږ پښتو پلس چینل کې پوره حال راسره وګورئ. سپین بولدک کې پاکستانی پوځیان او طالبان سره نښتي دي. کندهار کې یوه ځایي سرچینه په سپین بولدک بندر کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. نښته یکشنبې د لیندۍ پر 20 نیټه د سپین بولدک بندر دروازې ته نږدې د پلټنې په یوه تمځای کې شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو له منځه سرچینې الجزیرې سره په اړیکه کې د دې ډلې د جنګیالیو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ یو ساعت نښته تایید کړې ده. د سرچینو په وینا اوس مهال وضعیت بیرته عادي دی، خو طالبانو او پاکستاني پولیساتو له دې وړاندې هم په سپین بولدک بندر کې سره نښتي دي.